د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په نوښت جوړ شوی کرونا فنډ صندوق سره د دې ولایت د کسبګرو، اصنافو او هټیوالو خونې له لورې د شاوخوا 1 میلیون افغانیو په ارزښت د وړو او وریجو مرسته وشوه. د مرستې د سپارلو پر مهال د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د یادې خونې له مسؤلینو څخه مننه وکړه چې په کمیټه کې د تصمیم نیونې ترڅنګ ورسره ناچارو خلکو سره د مرستې ترسره کولو په برخه کې هم همکاري وکړه. نوموړي زیاته کړه د کرونا فنډ صندوق سره د مالی او خوراکي توکو مرستې جریان لري چې د صندوق د مدیریتي او رضاکارانو ډلې له لورې 2000 ناچاره کورنۍ د مرستې په موخه په نښه شوي چې 3000 کورنۍ ته به د صندوق او 4000 نورو ته به د ولایت مقام له لورې مرسته ورکړل شي. هغه ویل د کرونا فنډ صندوق سره نن د کسبګرو، اصنافو او هټیوالو خونې له لورې د 1 میلیون افغانیو په ارزښت 500 بورې وریجو، 350 بورې وړو مرسته وشوه چې روانه اونۍ کې به ناچاره کورنیو ته د ویش لړۍ هم پیل کړي. موږ ډېرو ملي تجارانو، وطنوالو، د ننګرهار اوسېدونکو د نورو ځایونو د دې صندوق سره مرسته کړې ده. دا دوه قسمه ده چې یو نقدي ده او یو خوراکي موادو بانک دی چې هر څوک کومک کوي، که نقد کومک کوي او که خوراکي مواد هغه کمیټې ته تسلیمیږي. د هغې خپل میکانیزم لري. په سلګونو زموږ رضاکار ځوانان او د علمای کرام، د ګزارونو مشران دا ټول په دې کې اخته دي چې په نښه کې چې څوک واقعا محتاج دی او هغې سره کومک وکړو. اخري ارقام چې دوی ماته پرون راوړي و تقریبا 2000 کورنۍ د جلال آباد په ښار 9 ناحیو کې هغه په نښه شوي دي. سر د سبا نه به هغې ورسره کومک شروع کېږي. 3000 یا 3500 به دا موږ د کرونا فنډ پیسو نه چې خلکو کومک کړی دی او همدغونه تقریبا 4000 کورنیو سره به موږ د ولایت د مقام چې هغه امکانات چې موږ لرو په ولایت په مقام کې هغه به موږ دوی ته ورکوو او دوی به په همدغه 2000 مساعد کسان چې تعین شوي دي په هغې به تقسیموي. زموږ د اصنافو، د خوراکي موادو، مختلفو سوداګرو تقریبا د 1 میلیون افغانیو په حدود کې وریجې او وړه دا برابر کړي دي چې دا هم د کرونا فنډ کمیټې هغه بانک ته ورکوي، یعنې د خوراکي بانک چې کوم یو دی چې په دې کې 570 بوجۍ وریجې دي او 350 بورې وړه دي. نو زه د دې ونه مننه کوم. یوازې په دې کې نه دا 2-3 میاشتې وشولې چې دوی موږ سره زموږ په کمیټه کې دي. دوی د مختلف بخشونه د اصنافو چې کوم دي همکاري کوي. نو دوی په تصمیم ګیرۍ کې هم شریک دي، دوی په کومک کې هم شریک دي موږ سره او بالاخره توزیع په ټولو شیانو کې. نو زه دېونه خاصه مننه کرونا فنډ چې د کمیټې چې 3 کسې په راس کې دي چې ډاکټر صاحب زکي، ډاکټر صاحب ناصر کاموال او ډاکټر صاحب شمس، د دېونه مننه کوم چې دا 2-3 میاشتې 2 میاشتې تقریبا وشولې چې دوی نهایت زحمت ایستلی دی او تکلیف ایستلی دی. هغه میکانیزم یې جوړ کړی دی. اوس هم زما بیا د ننګرهار د ولسونو هیله ده چې لکه څنګه چې ننګرهار ځلېدلی دی همدغسې نور هم وځلیږي. ولسونه په دې اوبا کې، په دې ناورین کې د یو بل سره همکاري وکړي، د حکومت سره یې وکړي، د یو ګاونډي سره یې وکړي. دا هم شرط نه دی چې مستقیما د موږ ته څوک راکړي، خو موږ او تاسې باید خپل د ګاونډیانو پوښتنه وکړو. یو بحث دا دی چې که څوک چا سره کومک کوي یو لیست یې موږ ته راکړي، ځکه چې یو څوک دویم ځل باندې کومک وانخلي یا دریم ځل یې وانخلي، نو که موږ سره معلومات وي او ټول یو ځای کې شریک شي نو بیا به موږ هغه کسانو سره کومک نه کوو. هدف د کومک دی، هدف دا نه دی چې د یو منبع نه تقسیم شي، خو دا کومک باید مساوي ورسیږي او په عین حالت کې دا تاوان باید په ټول ولس باندې مساوي وي، ځکه چې ټول ولس دا بار باید جګ کړي، حکومت هم دا بار باید جګ کړي. نو زموږ دا شریکه مبارزه ده، د ولس په خیر ده او خدای دې رحم وکړي چې دغه آفت موږ مخه ونیولی شو او زموږ کم وطنوال په دې مرض باندې اخته شي او یا موږ یې د لاسه ورکړو. د ننګرهار د کسبګرو، اصنافو او هټیوالو خونې مشر حاجي زورحمان عرب وویل یا د مرستې د یادې خونې د 9 صنفونو چې پکې د چای پلورونکي، وریجې پلورونکي، کسابان، سوند لرګیو، د تیلو پمپونو، زرګرانو، د خوراکي توکو، د وړو پلورونکو او سیمټو اتحادیې شاملې دي مرسته کړې. هغه زیاته کړه د مرستې ځکه د کرونا فنډ صندوق سره وکړه چې ډاډمن دی ترڅو اړمنو کورنیو ته په شفاف ډول رسیږي. همداراز له نورو شتمنو هم وغوښتل چې د صندوق سره مرستې ترسره کړي. دغه کومک د کسبګر اصنافو د خونې
په هلې ځلو باندې د 9 صنفونو مشرانو کړی چې زه هم ترې مننه کوم او په ټولو شتمنو باندې غږ کوم چې د غریبو سره لاس ورکړي او کومک وکړي او دغه کومک موږ د والي صاحب په حضور باندې د کرونا فند کمیسیون ته سپارو چې هغوی انشاءالله سر د سبا نه د بېوزلو سره مرسته کوي او دغه کوم مرستې چې دي هغه انشاءالله ټول بېوزلو خلکو ته ویشي. د جلال آباد ښاروالۍ د مشورتي شورا مرستیال اجیباز محمد ځوانمل د ننګرهار والي څخه مننه وکړه چې د بازار د کرنتین سره سمې په نوښت د کرونا فند صندوق پرانیستل شو ترڅو ناچاره کورنیو سره ترې مرستې ترسره شي. هغه هم په شتمنو کورنیو غږ وکړ چې د صندوق په ملاتړ کې مرسته وکړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په جلال آباد ښار کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله ځینې بازارونه قرنطین شوي دي او بیا هم د والي صاحب په ابتکار د کرونا فند په نامه یو صندوق خلاص شوی دی چې مختلفو تاجرانو او د ولس استازو پکې برخه اخیستې وه. زه نور هم په تجارانو او په خپلو ټولو اهل کسبو باندې غږ کوم، په شتمنو ورونو باندې غږ کوم چې په دغه فند کې کومک وکړي ترڅو بېوزله او بېچاره خلکو ته دغه مرسته ورسیږي او بچي نهار پاتې نشي. د یاد صندوق مدیریتي غړي ډاکټر ناصر کاموال د مرستې په ترلاسه کولو خوښي وښوده او له شتمنو هیوادوالو یې وغوښتل چې لومړیتوب په خپلو سیمو کې په خپله بېوزله او ناچاره خلکو سره مرستې وکړي. خو هغه کسان چې د مرستې رسولو توانمندي نه لري نه د کرونا فند صندوق له لارې به د دوی مرستې مستحقو کورنیو ته ورسوي. په ننګرهار کې د اصنافو او د کسبګرو اتحادیې لخوا نه د ننګرهار د کرونا فند سره د 500 بوجۍ وریجې او 300 بوجۍ اوړه د ارتزاقي ګودام سره د کرونا فند سره مرسته وشوه. موږ د زړه له تله له دوی مننه کوو. همدارنګه د ننګرهار په ټولو شتمنو باندې غږ کوو چې هغه مرسته چې تاسې زموږ سره کوئ کوشش دا وکړئ چې اول په خپل کلي کور کې خپلو د غریبو لاسنیوی وکړئ. هغه څوک چې لاسرسی نه لري د کرونا فند سره د کومک وکړي انشاءالله د دوی مرسته حقدار ته رسېږي. ټاکل شوې په روانه اونۍ کې د کرونا فند صندوق څخه 2000 ناچاره کورنیو ته د مرستې ورکولو لړۍ پیل شي چې هرې کورنۍ ته به د 15000 افغانیو په ارزښت توکي ورکړل شي.